السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به د هدایت النحو درس نمبر 19 شروع کو. متاسې د اسم معرب اعراب شروع کړي دي. په هغه نحو اقسامو کې مو شپږ قسمه د اسم معرب اعراب ووې. انشاءالله تاسو ټولو ته به ډېره فایده شوي وي. نن به واعلم ان نون التثنیې نه شروع کو. واعلم ان نون التثنية مكسورة أبدا ونون جمع السالمة مفتوحة أبدا وكلاهما تسقطان عند الإضافة. تقول جاءني غلام زيد ومسلم مصر. السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة قعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي. تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي. ترجمه ته راشو. واعلم پوش طالب جانا ان نون التثنیه مکسورة چې نون د تثنیه به همیشه د پاره مکسور وي، یعنی کسره به پې راځي. و نون جمع السالمه مفتوحة ابدا او نون جمع مذکر سالم چې دا به مفتوح وي همیشه د پاره. وکلاهما تسقطان او دا دواړه چې دي ساقط کیږي یعنی غرزي عند الاضافه چې کله د دوی دواړو اضافت وشي، لکه جاءني غلام زید و مسلم مصر. السابع او وم قسم د اسم معرب اعراب چې دی ان یکون رفع چې وي به حالت رفعی بتقدیر ضمه په تقدیر د ضمې سره، والنصب بتقدیر الفتحه او حالت نصبی به په تقدیر د فتحې سره وي، والجر بتقدیر القصرة او حالت جری به په تقدیر د کسرې سره وي. ويختص بالمقصور دا قسم اعراب چې دی خاص دی د اسم مقصور سره. وهو ما فی آخره اسم مقصور چاته یایي؟ هر هغه اسم چې هغه په آخره کې وي الف مقصورة الف مقصوره په آخره کې راغلی وي. كعصا لکه عصا چې ده. وبالمضاف الى یاء المتکلم او همدغه اعراب یعنی حالات رفعی به په تقدیر د ضمې سره، نصبی په تقدیر د فتحې سره، جری په تقدیر د کسرې سره چې ده اچا به وي چې کله اضافت وشي د یای متکلم ته د چا غیر جمع المذکر السالم د جمع مذکر سالم نه غیر، که غلامی لکه غلامی چې ده. تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي. تشریح ته براشو. واعلم دلته مصنف علیه رحمت به طور فایده متاسې ته یوه خبره کوي. تاسې به صرف کې هم دا خبره زده کړې وي انشاءالله. نون د اضافت والا قانون، نون د اضافت والا قانون به تاسو ته زده وي. کله چې نون د تثنیې یا نون د جمع اضافت وشي نو بیا دا نون د تثنیې او نون د جمع څه کیږي؟ حذف کیږي. نو دی نن همدا خبره کوي. او بله خبره ورسره څه کول غواړي چې نون د تثنیې به همیشه دپاره مکسور وي، لکه غلامانې، رجلانې، صحیح شه. او نون د جمع به همیشه دپاره څه وي؟ نون د جمع مذکر سالم دا یاد ساتوئ ښه، دا به مفتوح وي، لکه مسلمون، ضاربون، صحیح شه. ډېر مثالونه دي. ښه نو نون د تثنیې او نون د جمع حرکت شی دی ما تاسو ته ووې. نون د تثنیې او نون د جمع حرکت چې دی په حالت رفع اول د نون تثنیې او چې دی که نه که حالت رفعی وي، که نصبی وي، که جری وي، په درې واړو حالاتو کې به دا څه وي؟ مکسور به وي. لکه جاءني غلامان، رأیت غلامین، مررت بغلامین. نون د تثنیې دی په درې واړو حالاتو کې مکسور دی. او نون د جمع چې دی په درې حالاتو کې به شی وي؟ منصوب به وي. خو کوم یو نون د جمع مذکر سالم ښه، که جمع مذکر سالم نون نه وي هغه بیا بېله خبره ده، هغه تاسو ته زه کوم. لکه جاءني مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین.
او که نون د جمع مذکر سالم نه وه، نون د جمع مکسر وه، نو هغه بیا کله مرفوع وي او کله مجرور وي او اضافت د وجې نه غورځي هم نه. او نون د تثنیې او نون د جمع مذکر سالم د اضافت د وجې غورځي ښه. او نون د جمع مکسر چې دی دا کله مرفوع وي او کله مجرور او اضافت د وجې نه غورځي هم نه، یعنې حذف کیږي نه. لکه شیاطین د شیطان جمع دی، نو دا کله مرفوع وي کله مجرور وي. ښه اوس به دلته یو ذهن ته سوال ارسي چې نون د تثنیې او نون د جمع چې د اضافت د وجې نه غورځي ویلې ځکه چې یوه ضابطه ده، یوه قاعده ده مو سره. اسم تام کله اسم تام پاتې کیږي چې کله د ده اضافت ونه شي، او چې کله د اسم تام یوې بلې کلمې ته اضافت وشي یا بلې کلمې ته د ده اضافت مطلوب شي، نو ده نه د تام والا علامت غورځېږي. هغه د تام والا علامت په ده کې شی دی، هغه نون د تثنیې دی یا نون د جمع دی یا نون مشابه بالجمع دی، لکه 20 چې دی. همدارنګې تنوین دی، همدارنګې الف لام دی، نو د اضافت په وخت کې غورځي که نه. تنوین والا تاسو به هغه صرفو کې مثال یلی وي لکه غلامون، نو بیا موږ چې دغه اضافت وکړو غلام و زیدین، تنوین وغورځېده، اتم علامت ترې نه وغورځېده. همدارنګې نون د جمع چې دی لکه جاءني مسلمو، بل مثال به درته جوړ کړم، جاءني غلام زیدین، نو نون د تثنیې ته نه څه شوه وغورځېده. انشاءالله تاسو به پوه شوي وئ. جاءني مسلمو مصرین دا د حالت رفعی کې د نون د جمع چې دی غورځېدلی دی، اصل کې جاءني مسلمون مصرین وه، خو اضافت مصر ته شوی دی، نو موږ څنګه یو جاءني مسلمو مصرین یا جاءني غلام زیدین، دا به طور فایده وه. ښه اوس به السابعو ته راشو. په دغه 9 نمبر قسم کې موږ ته د اسم مکسور اعراب مصنف علیه رحمت بیانوي چې د اسم مکسور اعراب شی دی حالت رفعی به په تقدیر د ضمې سره وي، نصبی به په تقدیر د فتحې سره وي، او جری به په تقدیر د کسرې سره وي. ټیک شه. او دا اعراب مو تاسو ویلی مو چې دا اعراب بالحرکت دی، خو بالحرکت کې بیا کوم دی لفظي دی که تقدیری؟ دا تقدیری دی. او بیا حقیقی دی که حکمی؟ دا بیا حکمی دی. ښه اوس به لږ تشریح پکې وکړو چې د اسم مکسور اعراب چې دی حالات رفعی کې په ضمې د تقدیر سره، حالات نصبی په فتحې د تقدیر سره، او حالات جری به په کسرې د تقدیر سره وي. ښه دا قسمه اعراب چا سره خاص دي؟ 2 قسمه معربو سره خاص دي. یو خو اسم مکسور سره خاص دي، صحیح شه، او بل چا سره خاص دي هغه زه تاسو ته یایمې. اول به ووایو چې اسم مکسور چا ته یایي؟ اسم مکسور هر هغه اسم دی چې هغه په آخره کې الف مکسوره راغلی وي، تاسو به صرفو کې یلی وي. لکه مثال یې دی العصا، دا العصا باندې که مو الف لام داخل کو نو بیا به آخره کې الف مکسوره باندې تلفظ کیږي، لکه العصا تلفظ پې وشه. او که الف لام پې داخل نه کې نو بیا د عصا باندې تلفظ نه کیږي، نه په الف مکسوره باندې تلفظ نه کیږي، او د الف مکسوره بیا پکې تقدیری شي، لکه عصن. اول العصا چې لیکې الف لام عین صاد یا، او آخره کې الف مکسوره. او که الف لام ته نه حذف کې نو بیا عصن عین صاد الف او 2 تنوین به په آخره کې راولي. دویمه خبره، دویم هغه معرب باندې دا اعراب راځي چې هغه جمع مذکر سالم نه وي او یا متکلم ته اضافت شوی وي، لکه غلامی. دا مو تاسو ته که یاد شي هغه اول قسم کې دا خبره کړې وه چې جاءني غلام رأیت غلاما و مررت بغلام،
چې حالات رفعي به په ضمې سره وي، نصبي به په فتحې سره وي، جري به په کسرې سره وي. هلته مو دا خبره کړې وه چې د اضافت به یا متکلم ته نه وي شوی، او که اضافت یا متکلم ته وشه نو بیا به حالات رفعي په تقدیر د ضمې سره وي، حالات نصبي به په تقدیر د فتحې سره وي، حالات جري به په تقدیر د کسرې سره وي. نو اوس به څنګه یای؟ جاءني غلامي، رأیت غلامی و مررت بغلامی. همدارنګه اسم مکسور مثال به هم جوړ کې څنګه وایي؟ جاءني عصن و رأیت عصن و مررت بعصن. داسې ونه یایو چې جاءني غلامیو و مررت بغلامیه و رأیت غلامیه. نه، تاسې اوس دا د نحوه ووې، تاسو ته دا اعراب به زده وي. موږ اکثر ملګري عبارت چې یایي غلط یایي، یا ویلي غلط یایي، یا خو نحوه نه وي ویلي، یا نحوه ویلي وي خو عملي کړي نه وي. نو تا ته بیا پته لګېږي چې دا اسم مکسور دی، دا جاءني غلامیو نه دی، یا دا یا متکلم ته اضافت شوی جاءني غلامیو نه دی، بلکې څنګه به یایم؟ جاءني غلامي. ښه، تاسې به انشاءالله په دغو باندې پوه شوي وئ. دلته به طور فایده یوه خبره درته کومې چې دا السابعونه یعنی ووم قسم اعراب د مصنف علیه رحمت تر آخره پورې مو تاسو ته به ټول اعراب تقدیري بیانوي. هغه اعراب حرکتي چې وو که اعراب حرفي چې وو هغه خو چې وو تقدیري نه وو، که تاسو سوچ کړی وي یا به په هغوی تلفظ کې دا صحیح شه هغه به ظاهر وو. نو اوس په آخره کې تقدیري شروع په تقدیري اعراب شروع وکړه. نو هغه ول چې ذکر شول هغه اصلي وو، او دا تقدیري چې دي دا فرعي دي. او دا اعراب تقدیري په څلور ځایونو کې راځي. ښه، دوه ځایونه خو هغه دي چې هلته اعراب لفظي متعذر او ممتنع دي. کوم کوم دوه ځایونه دي؟ یو خو هم د اسم مکسور ده، اسم مکسور باندې په درې واړو حالاتو کې اعراب لفظي نشي راتلی بلکې اعراب تقدیري پې راځي. او بل هغه اسم چې جمع مذکر سالم نه وي او یا متکلم ته اضافت شوی وي لکه غلامی. صحیح شه، دا دواړه ځایونه خو تاسو ته معلوم شول. او نور دوه ځایونه کوم دي؟ څلور ځایونو کې اعراب تقدیري راځي که نه؟ یو هغه چې اعراب لفظي خو متعذر نه وي بلکې اعراب لفظي که هلته ته راوړې نو په ژبه باندې ثقیل وي. هغه کوم ځای دی؟ هغه اسم منقوص. اسم منقوص باندې اعراب لفظي راوړو خو موږ بیا نه راوړو ځکه چې هلته ثقل پیدا کېږي. دا به انشاءالله سبا درس کې راشي دا ځای. او بل کوم ځای دی چې هلته اعراب بالحرف دویم هغه ځای دی چې هلته اعراب بالحرف راتلی شي خو بیا هم ثقل پیدا کېږي. هغه کوم ځای دی چې کله د جمع مذکر سالم یا متکلم ته مضاف شوی وي لکه مسلمونه چې دا یا متکلم ته اضافت یې وکړي نو مسلمونه مسلمو یی راځي نو ثقل پیدا کېږي که نه. نو موږ بیا څنګه یایو؟ مسلمیه. انشاءالله دا ځای به بیا راشي، دا اخري ځای کې دا بحثونه راځي. نو نن به دا سبق همدلته بس کو او انشاءالله چې دا دوه قسمه اعراب نور هم ویایو. بیا به موږ تاسې یو درس خاص همدغو 9 قسمه اعرابو کې اجرا کوو. زه به تاسو ته خپله اول په هر قسم کې 4-5 مثالات د قرآن او حدیث نه پیش کومې او همداسې به تاسې د قرآن او حدیث نه په اول قسم کې مثالات ماته راوړئ، دویم قسم کې 9 قسمه اعراب دي. نو 5 ته چې په 9 کې ضرب ورکې 45 قسمه مثالات به تاسو جوړوئ انشاءالله، او 45 قسمه مثالات به زه تاسو ته جوړوم. وما علینا الا البلاغ.